الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، الله رب العزت رمضان المبارک میاشت راوستې وه، هغه هم تېره شوه، بیا ورپسې د خوشحالۍ ورځ د اختر ورځې شپې هم تېرې شوې. د اختر ورځې شپې تېرې شوې او الله رب العزت بندګانو باندې رحم او د کرم او د انعام او د رحمت معامله چې به سره په رمضان مبارک کې کوله، هغه به هم دغه بندګانو به د رب العالمین د عبادت پابندۍ اظهار به هم کولو او یکسویي به هم ساتله او توجه خپل ځان به همیشه د رب العالمین د عبادت پابند ساتلو. خو چونکې چې کله سرکش شیاطین الله رب العزت دغه نه راخلاص کړل چې د اختر مونځ وشو، د اختر د مونځ نه بعد یو مسلمان و الا ماشاءالله چرته په جماعت کې ونه ویني. نو وجه دا ده چې الله رب العزت که توفیق ورکوي انسان ته او د احترام د انسان په زړه کې ساتي، او د دکې احترام د وجه هر یو انسان راضي او په جماعت کې حاضري لګوي او خپل مونځ اودس کوي، خپل تلاوت کوي، خپل ذکر اذکار کوي. همدغه احترام زما ستا صرف او صرف جمعه په جمعه دی او رمضان په رمضان پاتې دی. یو وخت به داسې راشي که چېرې تاسو د داسې عبادتونه کوئ او دغه اولاد تاسو ته ګوري، دی به بیا په جمعه څه کوي چې اختر په اختر بدلم بیا په جمعتونو ته نه ځي، وایي به ځان ته مسلمانان. او د اسلام زوال د دینه شروع شوی دی چې د هغې مشران په عبادت کې یکسویي نه ساتي، دلجویي نه ساتي، زړه ورسره نه لګوي او د رب العالمین نه نه یریږي او ورځ شپه د ګټلو ته کار ویلی دي او د رب العالمین د نافرمانۍ ته کار ویلی. نو ټیک ته به نافرمانی د رب العالمین په هغه وخت کې وکړي، دنیا به ښه ډېره وګټي او بچو له به ورکړي او ډېر به خوشحاله وي چې د بچو مې ښکلی خجامه ده، ښکلی پیزار دی، ښکلی خوراک څښاک کوي، هر څه ښکلی کوي. خو د ټولو نه غټه افسوسناکه خبره دا ده چې تا د هغې د ایمان او د عقایدو او د هغې د نظریاتو سره لوبې ټوکې وکړي. دغه رنګ چا سره سبق وایي، د هغه خوښه ده چې د ستا ماشوم له څنګه نظریه جوړوي. جومات ته یې خو ته نه لیږې، مدرسې ته یې خو ته نه لیږې، مونځ عبادت ته یې ته نه پرېږدې، هغه ښکلی موبایل دی ور اخیستی چې بچې په دې کې لوبې کوه، بس چې مونږ دنه په ارام یو، چې مونږ دنه خپل کار کوو، بس هغې کې ګوره. اوس که دې په دې کې د هندوانو رسم و رواج ګوري، که د پکې د کرسچن ګوري، که د پکې زاینسټ ګوري، که د هر چا رسم و رواج ګوري، غیر مذهب دوره کوششونه کړي دي چې ستا بچو ته داسې کارټونان جوړ کړي چې هغه یا کم کارټون ګوري د هغې تهوارونه دې زده کوي.
خو زما ستا ته الله رب العزت په دې کوپړی کې دومره عقل نه دی ښی چې خپل بچي ته یو 10 منټه یا 15 منټه یا 20 منټه ورکو چې بچي دا داسې چلو موږ چې واړو داسې به خپل قصې خپل کہانی د خپل مشرانو به وړو ته بیانول. د مثال لپاره خپل وړوکوالی رعایت کړئ چې پله دا موبایل مخکې نه وي، دا ټیبلیټ دا کمپیوټر دا نیټ مخکې نه و. لارانو نیکانو به موږ ته صحیح ورته دا قصې ولې بیانولې؟ قرآن د قصې د انبیاء کرامو نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ولې نازل کړي، ولې بیانوي؟ د عبرت لپاره، د مثال لپاره، د سبق لپاره دا ټولې بیان کړي. همدغه رنګ چې دې مشرانو به اولاد ته ټیم ورکولو او اولاد به هغه په ډېر په سوچ سمجھ سره او ډېر په دغه سره به په زړه په غوږونو سره به خبره اورېده. ما هغه اولاد چې نن راورسېد نو بچو ته نصیحت کړي، بچې زموږ پلار داسې کوي، زموږ داسې وي او داسې. او چې کله زه د نصیحت ټیم راشي، هغوی ته د ټیم د وخت راشي، ما ته ورته افسوس دی وخت ورته نه ورکړو. سهار لاړ شو، ماښام ناوخته راشو، کټ ته پرېږدو. مور ورته ښه ښکلی موبایل کې کارټونونه لګوي، ورته وایم بچی واخلي. که هندو پکې ګورې، که کافر پکې ګورې، که سور کافر پکې ګورې، که هر شی پکې ګورې، بس ځان ته د دنیا ده، ځان ته بس شی ګوره، بس ما ماف کوه، شور به کوه، بس چې زه د نه کار وکړم، زه د نه جامې ووینځم، زه د خوراک څښاک تیاری وکړم، کور جارو کړم، بس ته دا ګوره، خو ما ماف کړه. وختي طور خو مونږ ډېر خوشحاله یو چې زه بچی مې مصروف دی، غلی په ارام ناست دی. خو دې ته سوچ نه کوو چې بچی مې ذهني تباه کېږي، د دماغو سیلونه یې ختمېږي. څومره ماشومان پې لیوني شو، څومره ماشومان پې ګډوډ شو، څومره ماشومانو پې د مرګو بیماران شو، څومره ماشومان پکې ډېر حده پورې لاړل، تر دې پورې چې د دماغو ډاکټرانو پسې ګرځي راګرځي علاجونه ورته کوي. پښتو کې یو متل دی که چاړه د سرو شي، خو ګوره په خېټه د منډلو نه. همدغه رنګې الله رب العزت هر انسان ته عقل او شعور ورکړی. جنید بغدادي رحمت الله علیه څخه یو کس راغی، وی حضرت زه ډېر نیک امیدونه ساتم، وی الله به ما وبخي، زه تش استغفر الله استغفر الله کوم، توبه استغفار کوم، خدای به ما وبخي. وی چرې دی خدای نه بخي؟ وی تش په استغفار خو نه دی، استغفار سره خو به ځان هم د ګناه نه ساتي که وی نه که عمل نیک شروع کوم، په عمل باندې یقین وکړو چې خامخا به په دې به جنت ته ځم. عمل بم کې په رب به ورسره اعتماد هم کې چې زه به په دې عمل نه خلاصېږم، د رب په باور به خلاصېږم، د رب په اعتماد به خلاصېږم، د رب په رحمت به خلاصېږم. نن سبا ما تا که لږ عمل کوو، په لږ عمل مې دا دغه دی یار چې بس ماموز وکړو بس جنتي شوم، دا نور صحیح ورته بس ټول جهنم ته لاړ. دا سبب نه کې. او کم سړی چې موز او دس هم نه کوي او دغه رنګې د رب العالمین دربار ته هم نه راځي، او دې په زړه کې دا وایي چې بس توبه استغفار وکړم زه به خلاص شم، په دې ګورې نه خلاصېږي. دا یو فرضي حکم دی، بس څو پیرې ویلي دي، دا په توبه استغفار باندې ګورې په دې نه خلاصېږي. یو سړی وایي چې زه به ټول عمر مونځونه نه کوم او زه به توبه استغفار کوم، په دې ذکر به خلاصېږم، په دې نه خلاصېږي. تسبیح راغستې، کله یو ځای ناست، کله بل ځای ناست، غیبت نه ځان نه منې کوي، دروغو نه ځان نه منې کوي، فراډ نه ځان نه منې کوي، غلا نه ځان نه منې کوي، ګڼکپۍ نه ځان نه منې کوي، بس لاس کې تسبیح اړی راړی استغفر الله استغفر الله استغفر الله، خو د خدای تعالی د ذات سره ته ټوکې خندا کوي. همدغه رنګې روژه رمضان راشي، ما ته خدای پیژنو، د خدای کلام پیژنو، الله پیژنو، روژې تراویح هر څه پیژنو، خو چې روژه تېره شي د اختر لمونځ وشي بالله ماشاءالله که بیا جومات هم نه پیژنو. ډېره د افسوس خبره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت په نشانو کې دا نشانی بیان کړی چې ان قریب زما په امت به داسې یو وخت راشي چې د نیکۍ ترغیب به بل ته ورکوي، خو په خپله به د نیکۍ باندې عمل نه کوي. خو که د خوله او بیان او په واعظ او په نصیحت شوه، د ټولو نه زیات واعظ او ټولو نه زیات ناصح به یې، ټولو ته به واعظ واعظ او نصیحت به خلکو ته کوي، خلکو ته وایي د بدې لارې نه ځان منې کا، ګناه مه کوه، د ترغیب ورته دا ښکلې ورکوي. او علمیه بیداوي چې په خپله به نه د حرامو نه ځان بچ کوي، نه به د سود نه ځان بچ کوي، نه به د بدکارۍ نه ځان بچ کوي، دغه رنګې د هرې ګناه نه به ځان نه بچ کوي. شکل او صورت به هم غیر شرعي وي او نصیحتونه به ډېر کوي.
قران کریم کې راځي چې د داسې خلکو حشر په محشر پر ورځ باندې په جهنم کې وشي او ټول جهنميان هلته کې لاړ شي او دی ونی چې هو ته دلته کې سکے دا خو موږ ته په دنیا کې وازونه کول نصیحتونه کول او ته نن راغلی او ته دلته کې ناست او ورته وایي چې یاره نصیحتونه به تاسو ته کول خو په خپله به پې عمل نه یو بل صورت کې ذکر راځي چې په دنیا کې به خلکو ته خلک نصیحت کوي او هر سړی وایي چې یار دا خو ډېر هوښیار دی دا خو ډېر سمجداره دی او دا خو ډېر خولور انسان دی جهنميان چې کله جهنم ته لاړ شي دا هغه به هغه ځای کې حشر کېږي تپوس پتې وشي ته یاره ته څه شي راوځې ته خو ډېر هوښیار سړی دی ورته قالوا لم نکو من المصلین موږ به مونځونه نه کول ولم نکو نطعم المسکین نو مسکینانو ته خوراک څښاک ورکول سیزونه به راکه ښه ډېر پراته وو ښه ډېر بېسیاره به پراته وو په فریج کې به مسخا کړل ډرم ته به مو ویشتل کچرۍ ته به مو ویشتل د سوګرانو او د سپوخ به مو خوراک که خو د مسلمان ته به مو چېرته په ګاونډ کې چېرته یو پلیټ څه شی ورکول ولم نکو نطعم المسکین نو الله رب العزت به ورسره څه چل کوي د جهنم ویښته به یې ولي څه ته جهنم ویښته به داسې نور جهنميان به په امان کې غواړي امن به غواړي چې پروردګار دې اوس موږ نه لري که د چې کوم اور د کومه شعله راځي د هغه د وجې موږ ته نور ډېر تکلیف میلاوي خدای پاک دې رانه لري ولې دې خو پوهه دی دې خو واز کوي دې خو نصیحت کوي خلکو ته صحیح ورته سملار ښایي افسوس دا دی چې په خپله پې عمل لري دغه حال زمونږ ستاسو دی چې په کور کې وګوري نو مشر به بچو ته نصیحت کوي بچې موس کوه تلاوت کوه ذکر اذکار کوه الله کوه الله الله کوه ته څه کوې دلته کې او په خپله به یو مونځ نه کوي په خپله به بلکل تلاوت هم نه کوي دا یاد ساتئ بچي د چا نصیحتونو ته اوازونو ته او خبرو ته ګورې غوږ نه کېږي د والدینو کردار ته ګوري چې مور پلار په سمه لار رواني نو بچي به هم سمه لار رواني او کنه مور پلار په ګډ وډ سر یو دی وایي چې زه به د زوی نه صحیح ورته عالم جوړم د زوی نه به صحیح ورته فاضل جوړم یو لوی محدث به ترې جوړم هغسې نه جوړېږي په شرط یې کوي چې د خپلې بدعملۍ نه منې شي او ته د الله رب العزت ته مینت او زاروي وکړي چې پروردګاره په خپله خو به نیکه لار نه یم تللی خو دا بچی ستا په دې لار کې ورکوم یا الله ته ته دا قبول کړي او یا الله ته مخکې بوځي جنید بغدادي رحمت الله علیه چې کله مور لېږلو علم د پاره چې علم د پاره لېږلو نو مور ورته وي بچې په دې مخ به بلکل نه راځي تر څو پورې د علم سرته کړی چا ورته خبر په دروغ ووړو چې مور دې مړه ده علم یې پوره نه و لږ یو څوک 2-3 کاله یې پاتې وو 6 کاله یې تېر کړي وو 6 کاله پس راغی او مور تپوس یې کولو چې مور تپوس یې کولو مور ورته ځان ناشنا کړو زه تا نه پېژنم ما چې کوم جنید بغداد لېږلی دی هغه ته ما ویلي دي هغه زما خبره به مني چې به علم سرته کوي هله به واپس راځي پخوا به داسې میندې ما ته پته نشته چې د خپل اولاد تربیت که ووایي نو هغه هم سم نه کوو که د رزق ورته ووایي د هغې بندوبست ورته هم صحیح نه کوو که د لارې د ښودنې نو هغه ورته هم سم نه کوو چېرته په نصیحت او په واز په خبره هم نه پوهیو او په خپل هم په لاره باندې سم نه ځو دوستانو عزیزانو ډېر المناک وخت راغلی خپل مستقبل په خپل لاس باندې په خپله بربادو لکه مثلا چې کومې اونې په څانګه باندې ناست یو په هغې اونې په څانګه باندې بس اره چلو او خلکو ته ځان هوښیار ښکاره کوو چې موږ خو ډېر هوښیار یو او لاندې کم تماشګیر چې دی هغه راته تاڼې غږوي او زموږ نن سبا د خلکو حالات هم دا دی چې یو ناشنا کار کې ټول به ته واواجي او ډېر ښکلی صحیح ورته به د یادوي تاسو به د سوشل میډیا باندې خیال دی که نه دا الټه پلټه حرکتونه چې څه کوي که نه د ټول خلک ورته واه واه او شاباسۍ ورکوي او ډېر ورپې خوشحالېږي ورته او دی وایي چې زه دی خو په خپل زړه کې ډېر خوشحالېږي چې زه چېرته ډېر ښکلی کار او حالانکې خبر نه دی چې زه تباهۍ طرف ته روان یم همدغه رنګ یې زموږ معاشره تباهۍ طرف ته روان همدغه رنګ یې زموږ معاشره کندې ته غورځېږي روانه ده که مشران دي که کشران دي که ماشومان دي د دین نه لرې روان دي چېرته یو مشر به ونویني چې خپل زوی ته یې نصیحت کړی دی چې بچې جومات ته لاړ شه الله عبادت وکړه
د دې موبایل نه، د دې ټابلیټ نه، د دې لوبو نه، د دې سیزونو نه څه نه جوړي. خو افسوس دا دی چې دا الټه سیده حرکتونه پکې هغه مشران د سوشل میډیا کومه الټه سیده حرکتونه هغه هم شروع کړل، مشرانو کشرانو زنانو چاته ګوره ټولو شروع کړل. او وجه څه یاد یې رجی زمانہ ډیره خرابه ده. زمانہ نه ده خرابه، زمانہ خرابه ده. ته په رمضان کې مسلمان شي، خخ کولی تسبیح والی سپین ټوپۍ او سپین رومال په وګه باندې کې دی او ډیر په تواضع او ډیر په بزرګۍ ګرځي، او چې د اختر موضوع شي بالله ماشاءالله بیا نه خدای پیژنې نه رسول پیژنې. دوستانو عزیزانو داسې مه کوئ چې په کوم رمضان المبارک کې وحده لا شریک موجود هغه اوس هم شته. ګورئ چې کوم مونځ د باندې په رمضان المبارک کې فرض و هغه ګورئ اوس هم فرض دی. چې کوم تلاوت د باندې د رب العالمین د طرفه دی چې دا تلاوت به د زما د کلام کې دا به اوس هم دی. ګورئ یو وخت به راشي د قرآن پسې به ډېر ارمان وکړي، قیامت علامات ټول پوره دي. اخیرانه د ټول نه غټ علامت دا دی چې سهار ته راپاسې قرآن راولئ نو قرآن کې به الفاظ نه بیا یو بل ته مخ ته ګورئ، هم دغه الفاظ به ټول اوچتېږي. او دا د قرب قیامت د ټول نه غټه نشاني دا ده. بیا به ډېرې چغې ووایي، ډېر افسوس وکړي. دوستانو عزیزانو د الله کلام سینې سره ولګوئ، دې له زړه ورکئ. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې مؤمن او متقی پرهیزګار هغه انسان دی چې د رب د کلام سره زړه لګي او هر وخت کلام وایي. دا د رب العالمین د کلام سره دوستی پکار ده، دشمنی نه ده پکار. غونډ کال وزرته دشمنی وکا او بیا چې کله رمضان مبارک راشي بس صرف پاڼه باندې په کرخو باندې ګوتې را ګرځوه چې یار ما خلاص ختمه وکړه، 12 مې وکړه، 20 مې وکړه. دا ګورې توره نه ده، توره دا ده په دې باندې ځان پوهه کړه، د دې د لاندې ژوند تیر کا. توره دا ده دا په خپل ژوند کې راوله. مسلمان چې کله د قرآن د خپل ژوند نیسته د تباہ او برباد دی. د فلمونو او د ډرامو صحیح ورته سینونه او د هغه صحیح ورته کردارونه د ځان نه وباسه. د فلمونو او د ډرامو صحیح ورته نمونه د هغه رنګ اپیسوډ او هغه رنګ کارونه د خپل ژوند نه وباسه، هغه نمونه د خپل کلچر نه وباسه. چې څه سیس په فلم کې او په ډرامه کې وګوري هغه کور کې اپلای کوو، د هغې تجربې کوو. داسې مه کوئ، خپل معاشره په خپل ځان خپل مه بربادوئ. حدیث شریف کې راځي مؤمن هغه مؤمن دی چې هغه هوښیار دی. یو پیره په یو غلطۍ کې هغه دوکه شو، بیا بله پیره په هغه په غلطۍ نه دوکه کېږي. د یو ځای نه یو دوکه وخوري بیا همیشه دپاره هغه ځای نه ځان سره. مؤمن مو دې ته مو ویل کېږي چې دی به په خپل ایمان باندې کامل وي، په خپل نفس به کنټرول وي. ته بازار ته ځې د نظر د حفاظت نشته، چا سره جګړه رااله په خوله دې صحیح ورته کنټرول نشته، په غوږونو دې کنټرول نشته. دغه رنګ چا سره لین دین کې په معاملاتو کې وسره فیر نه چلیږي، ګڼ کپۍ وسره تکې، دوکې وسره تکې، غلا وسره تکې، فراډ وسره تکې. بیا الله سوچت کې الله ما وبخښه، خاورې به دې خدای وبخښي. ضرور حق دی والد دی، د پلار حق دی والد دی، د مور حق دی والد دی. دا به خدای څنګه بخي؟ حدیث شریف کې راځي په دنیا کې الله رب العزت هر ګناه معاف کوي، هر ګناه معاف کوي. او که پردې حق دی والی که هغه د ضرور وي، که د ضرور مور وي، که هغه د خور وي، تر دې پورې که د اولاد حق دی ولې نه وي والی، هغه د خدای نه معاف کوي. الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.